أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. عند سورة بقرة هو اللسم آيات. فدې آیاتونو کې د منافقانو مثال الله پاک بیان کړی دی. مخکې آیاتونو کې د منافقانو قبایح بیان شو، نو د مزید وضاحت لپاره دوه مثاله الله پاک بیانوي چې ډېر ښه طریقې باندې د دوی دا بېوقوفتیا ښکاره شي. مخکې چې کوم بېوقوفتیا ذکر شوه نوره واضحه شي. قرآن پاک کې بار بار ایمان او هدایت ته نور ویلی شوی دی او د مړو زړونو دپاره حیات او زندګي ورته ویلې ده او کفر او ضلالت ته ظلمت او تاریکي ویلې ده او د زړونو مرګ او بربادي ورته ویلې ده. دې وجې نه خدای پاک د منافقانو مناسب چې هغوی د هدایت په عوض کې ضلالت او ګمراهي اختیار کړې ده دوه مثالونه بیان کړي. یو ناري او بل مائي. نار اور ته وي، ما اوبو ته وي. نار ماده نور او ما اوبه ماده حیات. اوبه د ژوند ذریعه ده. وجعلنا من الماء كل شيء حي. نو د منافقانو غلط فهمي، کوتاه نظري او د نور هدایت په بدله کې ظلمات، تیارې، ضلالت او ګمراهي اغشتل دا خساره ده. فما ربحت تجارتهم، د دې تجارت له ګټه ونه کړله. نو په دې مثال کې الله فرمایي چې د دې منافق مثال داسې دی
لکه یو کس اور بل کي نو د دې اور سره ګیر چاپېره رڼا راشي ګیر چاپېره ماحول روښانه شي نو دوی هر څه وویني بیا الله پاک د دوی نه دا رڼا واخلي او دوی پرېږدي نو په دې تیارو کې هېڅ هم نه ویني د الله په حکم باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام مشال روښانه کړ او د هغې په وجه باندې حق او باطل هدایت او ضلالت ښه واضح کړي او تمام مخلوق په دې کې لار بیا مونده خو منافقان په دغه وخت کې ړانده شي الله د دوی نه هغه نور فطرت او نور بصیرت واغشت آفتاب نبوت د نبوت دا روښانه انور او هدایت اگر چې د تمام عالم لپاره روښانه کوونکی دی رڼا ده خو که په سترګو کې نور وي بینایي وي نو د نور رڼا باندې په کار راشي او که سړی په سترګو ړوند وي نو که د غرمې نور ښکاري نو هغه یې څه ویني عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او بعض نور صحابه کرام د دې آیت تفسیر داسې کوي چې پیغمبر علیه السلام هجرت وکړه مدینې منورې ته تشریف یووړ نو څه خلکو اسلام قبول کړ او څه منافقان شو نو د هغوی مثال داسې دی چې یو بنده په تیاره کې وي او اور بل کي نو د اور په دې رڼا باندې ډېر چاپېره څیزونه په نظر راشي کم څیزونه چې بنده چې ځان بچ کوي د بچ کېدو قاتل وي هغه هم معلوم شي او کم چې د فیدې وي هغه هم معلوم شي ناڅاپه هغه اور مړ شي اوس بیا په دې لاره کې غنم شته د دې بنده د نظر نه هغه غایب شو اوس دی حیران او سرګردان دی چې د کوم څیز نه ځان بچ کړمه د کوم نه ځان بچ نه کړم دقه شانته منافقان مخکې نه په شرک او کفر کې په تیارو کې پراته اسلام یې راوړ حلال او حرام خیر او شر ټول ورته معلوم شي اوس دوی پوه شو چې د کوم څیز نه به ځان بچ کوي د کوم نه به ځان نه بچ کوي دقه حالت کې دا بنده و چې هر څه وکړي ناګانه منافق ته جوړ شو اسلامي عقیده پرېښوه منافق شو څنګه چې پخوا په تیارو کې بیا په تیارو کې اوس دې د حلال او د حرام د خیر او د شر تمیز نشي کولی دا د منافق مثال امام رازی رحمت الله علیه فرمایي وایي دا تشبیه صحیح ده اول ایمان راوړه نور حاصل کړ بیا منافق شو نور ضایع کړ او همیشه لپاره حیران پاتې شو او د دنیا په لاره کې چې د تیارو په وجه کومه پریشاني وه د آخرت د لارې د تیارو ذریعې جوړه شوله
او یو بل تفسیر عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کوي وی منافقانو صرف په ژبه باندې لا اله الا الله اقرار وکړ منافق تش په ژبه باندې د لا اله الا الله اقرار وکړ ظاهري اسلام قبول کړ نو دا فایده ورته حاصله شوله چې د دې کلمې په رڼا کې په دنیا کې ښه په امن مال جان محفوظ مسلمانانو سره مال غنیمت کې شریک و تر کله چې جنبې د کلمې په رڼا باندې د دنیا فایدې حاصلولې او چې څنګه مړ شو نو دا نور ته نه لاړه منافقو نور ته نه لاړه او همیشه دپاره په تیارو کې پاتې شو تفسیر ابن کثیر دا خبره کړې کلمه توحید او کلمه شهادت که اخلاص سره وویلی شي نو نور علی نور دا کلمه د لا اله الا الله که په اخلاص وویلی شي نور علی نور او که دا کلمه د نفاق په انداز باندې وویلی شي د منافقانو په شان وویلی شي نو بیا هم پکې نور شته اگر چې د اخلاص د نشوالي په وجه باندې دا نور ناتمام او ناکافي دی د دې وجې نه چې دا کلمه سراسر حقه ده اگر چې منافق د خپل حماقت د وجې نه بېعقلۍ او بېوقوفتیا د وجې نه حق یې نه ګڼي نو په هر حق کې نور وي رڼا وي بهر حال منافق دا کلمه د دې اقرار وکړ نو د اقرار په وجه یو درجه د نور ورته حاصله شوله او که ده سره تیارې وي نو دا تیارې د ده د نفاق د وجې دي نو د دې کلمې په رڼا کې د دنیا فایدې یې حاصلې کړلې د دنیا فایدې چې حاصلولې دې نه تعبیر کړې ما حوله ما حوله فلما اضاءت ما حوله یعنی غیر چاته دنیاوی فائدې حاصل کړي نو ذهب الله بنورهم نو دا دنیاوی فائدہ دې ته فائدہ ویل فائدہ نه ده د دې بعضې بنده سترګې توی زوی وي توی پېژنئ یو بنده یو شیز ته ګوري نو دې سترګو کې یو فرق دی چې په هغې باندې یو شیز دوه ښکاري دا خو دوه ني ده ته دوه ښکاري دې ته احول وایي عربی کې ورته احول وایي او موږ ورته پښتو کې تصویر وایي نو دې منافق ته دا شیز دوه ښکاري د دنیا دا فایدې ورته داسې ښکاري چې د آخرت هغه هم پکې ورته ښکاري نور پکې فایده نه وي هسې توی دی چیزونه ورته دوه دوه ښکاري یو طالب و نو استاد ته یې چې ورشه په کمره کې ګیلاس پروت دی راواله وایي چې کمرې ته ورغلی په میز ګیلاس پروت و نو بیا راغی استاد جي ګیلاسونه خو دوه دي کم یو ته راواله خو دی که خو یو راواله که نه نو دی راغی نو استاد جي وي ګیلاسونه خو دوه دي د کم یو ته راواله د شیشې ګیلاس د هغه سوې کاڼې واله هغه یو اوله هغه بل ماله راغی نو چې ورغی نو چې ګزار یې وکړ نو هغه اصلي ګیلاس ولګېد نو دواړه مات شو دې ته احول وایي نو چې احول ته یو شي دوه ښکاري له ورایه د دې لیدلو نه یې نه لیدل بهتر دی نو دې منافق ته د دنیا دا فایده ډبل ډبل ښکارېده نو دې پرې ورلګ شو نو ډېر فایده ورته دوچن ښکارېده نو منافقانو په ظاهري ماحول په لیدو باندې زباني قول باندې اکتفا وکړله او د مغز په ځای پوسته کې وخوړه مغز په ځای پاتې شو او دا سوچ یې ونه کړه چې ظاهري ماحول لیدل دا خو د ویز والا کار
نو د دنیا پیدې د څو ورځو دي همیشه نه دي نو دې له تشبیه ورکړله اور بلونکي سره اور یې بل کړی دی نو لږ ساعت دپاره اور بلو اخر کې اور مړ نفع لاغله او همیشه تاوان پاتې شو ذهب الله بنورهم الله د دې هغه نور لرې کړ نور څه ته وایي وایي چې په خپله باندې ظاهر وي او بل شي پې ښکاره کېږي ظاهر کېږي دې ته نور وایي ظاهر بنفسه مظهر لغیره په خپله ښکاره دی نور په خپله ښکاره دی او بل شي پې ښکاره کېږي او ضیا هغې رڼا ته وایي چې د نور نه خوره شي ضیا نور نه خوره شي نو نور د ضیا لپاره اصل سرچشمه ده دغه وجه ده چې الله فرمایي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا نو شمس هغې ته ضیا ویلې ده او قمر ته نور ویلې دی د دې وجې نه چې د قمر د سپومۍ رڼا هغې کې انتشار او خوروالی نه خورېږي نه هغه عمره خوروالی څومره چې په لور کې وي حدیث مبارک کې راځي الصلاة نور مونځ نور دی والصبر ضیاء او صبر او ضیا د رڼا ده نو مونځ د اسلام ستن ده عماد الدین فحشا او منکر د دې نه پې بچاوی کېږي نو دې ته نور ویلی دی دا مونځ دا د صبر اصل او جرړه ده او الله پاک ورته ضیا ویلې ده نو فحشا او منکر نه بچ کېدل دا د صبر سرچشمه او د صبر معنی دا خپل نفس د الله په طاعت کې بندول د ګناه نه بچ کول د صبر د اسلام او د ایمان اکثر شعبو له ورغلي الله نور السماوات والارض ذهب الله بنورهم الله پاک دوی هغه نور بوته ذهب الله بنورهم دا چې الله پاک وویل چې ذهب الله بنورهم الله نور بوته او دا چې ونه ویل چې ذهب الله بضوئهم د دوی هغه رڼا یې بوتله مقصد دا چې نور بالکل زائل شو او د رڼا نام نشان باقي پاتې نه شو ذهب الله بنورهم هغه نور اصل مکمل ختم شو نو د نور نه پس ضیا ده هغه ضیا ورسره ضیا هم ختمه شوله نو هر طرف نه په تیارو کې پاتې شو که چېرې ضیا یا ضوء دا ویلې شوي نو څه نه څه نور خو به پاتې و پکې خو خور به نه دا الله وایي نه اصل رڼا د دوی نه ختمه شوله یو بله وجه هم د دې ده چې ذهب الله بنورهم او د نور په ځای باندې نار ونه وي بل کړی خو دوی اور دی استوقد نارا نو داسې خدای ونه وی چې ذهب الله بنارهم هغه اور ته الله یوړه نو الله وی ذهب الله بنورهم دا څه وجه ده وی په دې اور کې دوه څیزونه وي یو پکې رڼا ده نور او یو پکې حرارت او سوځول دي نو الله وی ذهب الله بنورهم د دې اور نه رڼا مې بوتله سوځول پکې شته پرېږده چې د قبر کې تودېږي ټول کوم اور چې ځان نه بل کړی دی د نفاق اور یې جوړ کړی دی نو دې اور کې چې کومه رڼا وه هغه ته لاړه دی به څه ویني نه او حرارت او سو به پکې وي نو تودېږي دې پکې سوځېږي
ذهب الله بنورهم داسې نه وي چې ذهب الله بنارهم اور کې بسوځي وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او الله پرېښو دوی لره فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې هېڅ شی نه وي صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم کاڼه دي دوی د حق د ویلو نه کاڼه شوي دي بکمن ګونګیان دي نه حق ویلی شي او نه د حق په باره کې چا نه تپوس کولی شي د حق په باره کې تپوس هم چا نه کولی نه شي چې دا حق څنګه شی دی او عمیون ړانده دي لار نه ویني حق نه ویني چې کله رڼا د دوی نه لاړله تیارو کې پاتې شو نو داسې بېهوشه دي چې ټول حواس یې بېکاره شو نه حق ویني نه حق اوري او نه په زبان د چا نه تپوس کولی شي نو کوم نور چې دوی د هدایت ضایع کړی دی هغې طرف ته بیا واپس کېږي نه فهم لا یرجعون وی دا مثال د هغه منافقانو دی چې د هغوی په زړونو کې نفاق ښه مضبوط شوی دی په هېڅ طریقه باندې لار د هدایت ته رجوع نه کوي صم بکم عمي فهم لا یرجعون نه معلومیږي دا ورپسې مثال دویم د منافقانو چې دی دا هغه منافقان دي چې په شک او په تردد کې دي کله اسلام ته زړه وشي او کله کفر ته زړه وشي حیران دي چې کوم اختلاف شي اسلام ته ورشو که کفر ته ورشو نو لومبنی مثال د کلکو کافرانو منافقانو دی چې هغوی اسلام طرف ته بالکل نه راځي او دا دویم ومې زړه کېږي ومې ساړه کېږي دا دویم مثال او کصیب من السماء زړه یې کېږي خو ساړه یې کېږي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثال د دې منافقانو حال د دې منافقانو كمثل الذي پشانت د هغه کس دی استوقد نارا چې اورې بل کو فلما اضاءت ما حوله هر کله چې دې اور روښانه که ډېر چاپېره د ده لره فلما اضاءت هر کله چې دې اور روښانه که ما حوله غیر چا پیره ده ذهب الله بنورهم الله بوت لرنا دبي وتركهم في ظلمات لا يبصرون او پریخودل دی لرا وتركهم او دوی پریخودل في ظلمات فتیرو د شرک او کفر کې لا يبصرون چې دوی هیڅ نه ویني ثم کان دی دوی د حق د اورېدلو نه که د هدایت خبره ورته کېږي نو دوی یې نه اوري بکمن ګونګیان دي دوی د حق خبرې د ویلو نه یا د حق په باره کې تپوس کولو نه ګونګیان دي عمیون ړانده دي دوی د حق د لیدلو نه فهم لا یرجعون پس دوی سمې لار د هدایت ته نه راځي او کصیب من السماء یا مثال د دوی په شانت د هغې کس دی چې باران ډېر کړی دی او کصیب یا مثال د دوی حال د دوی په شانت د باران دی چې دا باران راورېږي من السماء د اسمان د طرف نه چې دا ګمراهي اغشتې ده او هدایت یې پرېښی دی نو په دې کې د دې مثال داسې دی لکه چې د باران شروع شوي وي د اسمان د طرف نه باران دي من السماء طیب باران ته وایي
نو دا باران خو وي د اسمان نه نو من السماء لفظ پکې بیا څه لپاره زیات شو اشاره پکې دې ته ده چې دا باران د اسمان د هر طرف نه دی یو طرف نه نه هر طرف نه دی نو څنګه چې ټول اسمان ته اسمان وي نو دغه شانتې یو جانب ته هم سما وي ټول اسمان ته سما وي نو یو جانب ته هم سما وي او من السماء لفظ کې دې ته اشاره ده چې دا باران څوک بندولی نشي منې کولی نشي د اسمان د طرف نه دی منې کولی نشي که په ځمکه سیلاب راشي خو دیوال ورته وه بند ورته واچوه چې د اسمان نه راځي نو څه به ورته او كطيب من السماء یا مثال د دې په شان د تیز باران د چې د اسمان نه وي فيه ظلمات چې په دې کې تیارې وي دا توره توره اوریځ راشي او باران وي نو تیارې وي هو رعد او ګړزارې دی رعد ګړز ګړز وي په باران کې وبرق او برېښنا وي پکې يجعلون اصابعهم وګرځي دوی اصابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د تندر نه تندرونو د وجې نه حذر الموت او د یرې د مرګ نه دین اسلام باران رحمت دی قرآن باران رحمت مړه زړونه هغې لپاره حیات دا په شرک او کفر چې کوم زړونه مړه شوي دي نو هغې لپاره دا باران حیات سراسر رحمت دی نعمت دی په باران باندې دا اوچه ځمکه شنه کېږي شینکۍ پرې راځي نو د شرک او د کفر د لاسه چې کوم زړونه مړه دي او دا باران څه ورېږي د ایمان او عمل صالح زرغونه به پرې شي خو ابتدا کې چې دا باران کېږي نو محنت او سختي پکې باران رحمت ټول رحمت رحمت او د مړو ځمکو لپاره جن او په اول کې په دې کې دا ګړز ګړز وي نو دا منافق اول د سختۍ نه ویریږي او برای نام مصیبتونه چې حقیقت کې د دې انسان د نفس د تزکیې او صفایۍ لپاره د هغې نه ویریږي څنګه چې دا اسمان کې پړق وشي او دې سره رڼا پیدا شي لاره ښکاره شي او په دې اسمان کې چې ګړز ګړز کېږي نو دا زړه ورته وروکوي دقه شان چې دا منافق د دنیا دا فایدې چې وویني لکه تش په خولې کلمه باندې د ده مال جان محفوظ دی او مال غنیمت کې ورته حصه ملاوي نو چې دې ته نظر وکړي نو دې اسلام طرف ته مایل شي او چې کله د جهاد غوندې سختي په نظر راشي نو د اسلام نه په شا شي د هر حال ګړز ګړز رڼا برېښنا تیاره دا د منافقانو د زړه هغه کیفیتونه دي کله اقرار او کله انکار نو دې آیات کې دین اسلام باران رحمت سره مشابه دی او د دې خلکو هغه شکوک شبهات او نفسانی غرضونه دا ظلمات تیارو سره مشابه دي او د عذاب الهي نه یرولو والا آیاتونه هغه رعد ګړز ګړز سره مشابه دي او فتوحات اسلام او غلبه د دین دا د برق او د برېښنا سره مشابه شده او کم آیاتونو کې چې د عذاب ذکر راشي
منافقان یې اوري نه نو په دې غوږونو کې ګوتې وکړي او چې کله غلبه د اسلام راشي او دا پړق پړق وشي نو دې لار وویلې اسلام طرف ته راشي چې کله نفساني غرضونه د هغې د تیرو غلبه راشي لکه کافرو سره جهاد حکم راشي نو بیا د اسلام نه لږ وروسته شي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير يجعلون اصابعهم دوی دا ګوتې په غوږونو کې ورشي نو دا ګوته د دې نوک د دې ځای نه واله د دې سر نه تر دې تلي پورې دې ټولې ګوتې ته اصابع وایي ګوتې د سکو نه تر تلي پورې دا ټولې ګوتې دې ته اصابع وایي نو دا ټولې ګوتې خلک غوږ کې ټومبي که د ګوتې دا یې سوکه پکې غوږ کې کېږي په غوږ کې د ګوتو دا سر کېږي او دې ته انمله وایي انمله د ګوتې سرونه د غوږ په سوري کې د ګوتې سر کېښودل شي نو دوی د ګوتې سر نه دا ټوله ګوته غوږ کې ټومبي خو چې د اسلام خبرې وولي دونه مبالغه کوي دوی غوږونه بندوي چې زما په غوږ کې د اسلام اواز لاړ شي په خپل هم داسې کوي او بل ته وایي غوږونه بند کړه مه اوره دا خبره د مکې مکرمې کافران هغوی به داسې کول چې د بهر نه به مېلمه راغی نو اول به یې په لارو کې راونیو ورته به یې ویې چې په مکه کې ګورې موږ سره یو سړی دی او هغه به دې بېدینه کوي نو ګورې خبرې ته به یې غوږ نه ږدې مه اوره خبرې یو مېلمه د بهر نه راغی نو د مکې مکرمې د کافرانو ورته دا خبره غوږ ته ور وویل چې ګورې دلته سړی دی خراب دی چې غوږ به ورته نه ږدي نو هغه غریب په دې غوږونو کې ځان نه د مالوچې بوجه کېښوده په دواړو غوږونو کې هر څو ورځې چې په مکه کې تېرولې نو پیغمبر علیه السلام ته به یې د لرې نه کتل نږدې به نه راته غوږ کې بوجې وې خبره وانه وم څو ورځې چې تېرې شوې نو په زړه کې یې راله وي زه دونه ناپوهه یم چې زه به سمه ورانه خبره نه پېژنم نو دا بوجې یې سستې کړلې او پیغمبر علیه السلام ته یې غوږ کېښودل شو نو چې خبرې واورېدې نو هغه خبرې د پیغمبر علیه السلام په واقع ښکلې وې نو بس ابوجې یې د غوږونو نه لرې کړلې او پیغمبر علیه السلام سره یې لاس میله وکړ بیعت یې وکړ مسلمان شو دغه صحابي ته ذوالقطنتین وایي قطن مالوچې ته وایي ذوالقطنتین دوو د مالوچو بوجو والا قطن انګریزی کې وایي او قطن عربی کې وایي لکه چې انګریزانو دا ټکي د عربی نه راپټ کړي دي ذوالقطنتین نو په خپله به یې غوږ نه کېښوده او بل ته به یې وی غوږ مه کړه یجعلون اصابعهم دوی به دا خپلې ګوتې په غوږونو کې روغې ټومبلې او کصیب من السماء حال د دې منافقانو په شان چې د تیز باران دی چې د اسمان د طرف نه وي فیه ظلمات په دې باران کې تیری وي ورعد په دې کې ګلزار وي وبرق او په دې کې برېښنا وي چمک پکې وي یجعلون اصابعهم دوی ګرځوي خپلې ګوتې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې من الصواعق د وجې د تندر نه حذر الموت او د یرې
د مرګ نه تندر به راپروزي دا خپلې زړې عقیدې پرېښودل دا ورته مرګ ښکارېده د کفر هغه زړې عقیدې پرېښودل دا ورته مرګ و او چې د دوی په دې شرکیاتو کفریاتو باندې په قرآن کې رد راشي چې د دې بوتانو عبادت مه کوه دا د حاجت روا مشکل کشا نه دي نو دا پې تندر لګېده والله محیط بالکافرین الله راګېرونکی د کافرانو له احاطه کوونکی دی په کافرانو باندې نو په غوږونو کې که ګوتې ورکړي نو د الله د عذاب نه بچ کېدی نه شي یکاد البرق یخطف ابصارهم قریبه ده چې دا برېښنا یخطفو په تلوار سره وتښتوي ابصارهم نظرونه د دوی یخطفو په تلوار سره وتښتوي د چرګې دا واړه بچي په ځمکه ګرځي هغاګانه تاپس په هوا رواني دا غوټه شي او په پنجو کې والي یې تښتوي یخطفو په تلوار یې وتښتوي وقت پہ پیر نے فوراً اترتا ہے اردو کی اچک لینا در اسمان دا فرق فرق دی دا بلا دی دا نظر اتکتی دا اسلام دا ترقی دا سترگی بولا رنگی کلما اضاء لهم مشو فیه چکل دا بریخنا روخانه کی پیتا غیر چاپیره ماحول ورته روښانه کړي اضاء لهم رڼا وکړي دوی ته چې دا چمک وشي مشو فیه نو دوی پکې قدمونه واخلي چې کله فتوحات د اسلام راشي غلبه د اسلام راشي نو دی په اسلام کې څو قدم روان شي وی د اسلام خو ډېر پکې مال غنیمت راغی موږ هم پکې دونه راشي یاره سم مسلمان بشه کلما اضاء لهم هر کله چې دوی ته رڼا شي مشو فیه نو دوی پکې روان شي قدمونه پکې والي واذا اظلم علیهم قاموا هر کله چې په دوی باندې تیاری شي اظلم علیهم په دوی تیاری شي نو قاموا نو دوی ودرېږي چې فتوحات ني مال غنیمت وغیره دا ګټه مټه پسې نه ویني نو بیا قاموا په ځای باندې ودرېږي مخکې قدم نالي نور اسلام کې نه مخکې کېږي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله كجر الله أغواري لذهب بسمعهم الله ببوزي ذي قوة أوريدلو قوة صانعة ببوزي كان بي وأبصارهم أو قوة باصرة دسترق نظر بهم الله بوزي إن الله على كل شيء قدير بشك الله پاک فهر چیز باندې قادر دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين